السلام علیکم ورحمت الله ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو سره دوه اهم خبر شیر کوم. لومبنه خبره چې په چا باندې قرباني فرض ده او دې دا اوغوالي چې زه د خپل قرباني په ځای چرته د غریب مدد وکم. یعنی دی وای چې زه قرباني دې نه کوم او د قرباني چې دا کمی پیسې دي دا چرته غریب ته ورکم. آیا دا جایز دي او کنه؟ یو دا خبره. او دویمه خبره ده چې قربانی چې کله رانږدې شي نو اکثر خلک اعتراضونه شروع کی چې کم د اسلام دشمنانی هغه اعتراضونه شروع کی چې دا دومره په اربونو کروڑونو باندې پیسې لګوي تاسو په قرباني باندې په یو ورځ کې دا دومره پیسې خرج کړي بلا شي میخي غواګانې حلال کړي وای دین اخد دا چې د دې پزې تاسو د غریب مدد وکړي. نو آیا دا خبره ټیک ته او کنه؟ د دې خبره حقیقت تاسو ته بیانوم. ټیک شو د دې اعتراض دوه جوابونه به ان شاء الله تاسو ته در کوم. صحیح شو. نو دا لومبنه خبره ترازو لومبنه خبره دا چې چا باندې قرباني فرض ده او تی غواړي چې زه د خپل قرباني پزې چرته د غریب مدد وکم. چا تروري غریب دی یا نور سو غریب دی دی وی چې زه د دې مدد وکم. نو آیا دا جایز دی او کنه؟ بالکل ناجایز دی. ښه چې دی وی چې زه د قرباني و نه کما او د قرباني د پیسې د چرته غریب ته ورکم. نو بالکل ناجایز دي. قرباني فرض د زما عزت مندو او د بل کس مدد چې دی هغه فرض نه دی په انسان باندې. بهتره خبره ده صدقه وغیرہ بهتره خبره ده خو فرض خو په نه ده کنه. نو قرباني پورزبانی غټ اختر پورزبانی په انسان باندې قرباني لازمه ده. قرباني به فرض ده. که سو غواړي چې د غریب د مدد وکما قرباني دیم وکي او چې سو واسي کیږي د غریب د مدد وکي د خپل واس مطابق. قرباني وته هرگز نشي پرې خوې. ها چې کم کس باندې قرباني فرض شو اب هم قرباني کوي دا نه چې قرباني دی پریک دی او د دې پزې چرته دا پیسې غریب ته ورکي دا هرگز نشي کولی. په دې باندې د غاړه نه آزادېږي. ښه لاس الټه په ګناګار شي چې قرباني پریخوا او د چا مدد وکړو په دغه پیسو ثواب په نه ملاويږي لاس الټه په ګناه ملاويږي. ښه او بیا هم دته ما کچري قرباني وکا او بیا پیسې ورکی قرباني نه علاوه نو بیا جایز لا بیا بهتره خبره ده. خو قرباني وته نشي پرې خوخه کډیرم ستاسو خپلوان یارور می او غریب دی نو د لپاره قرباني نشي پرې خو. قرباني په هر حالت کې تاسو کوي چې کله در باندې قرباني فرض شي. یو دا خبره. اوس د دویمه اهم خبره ترازو زمي عزت مندو کله چې قرباني رانږدې شي قرباني ورځ رانږدې شي بس چې کوم د اسلام دشمنان دي د اعتراضونه شروع کی. یو خانه اعتراض بل خانه اعتراض بل خانه اعتراض او د مسلمانو په ذهن کې وسوسه او شکونه ورچي. څه شکونه ورچي وي دا دومره په کروڑونو پیسې چې تاسو لګوي په قرباني باندې ځکه چې په یو ورځ باندې خواکې دا په کروڑونو پیسې لګي دا میخه زبشي غواګانې زبشي ګډان چيلي هر څه زبشي په یو ورځ باندې په کروڑونو نه په اربونو کربونو پیسې بلګي. نو دوی وی په دې باندې چرته تاسو د غریب مدد ولې نه کوي؟ نو زموږ عزتمندو د دې جوابات خو بلا شي موجود دي خو تاسو ته صرف دوه آسان جوابونه در کومه. ښه لومبنه جواب زموږ عزتمندو دا دی چې مونږ مسلمانان یو مونږ به هغه کارونه کوو چې مونږ ته الله تعالی فرمایلی دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې الله تعالی مونږ ته فرمایي چې دا کار وکړي دا به مونږ کوو او د سره مو منکې الله تعالی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کنه به مونږ منکېګو. نو د قرباني پرز باندې د غټ اختر پرز باندې د الله تعالی مونږ ته دا حکم دی چې تاسو قرباني وکړي تاسو قرباني وکړي تاسو میخ یا غواګانې وغیرہ ذبح کړي دا د الله تعالی مونږ ته حکم دی. مونږ به دا کوو د الله تعالی مونږ ته دا حکم نه دی چې تاسو قرباني وغیرہ پرېږ دی او غریب مدد وکړي. دا حکم مونږ ته د الله تعالی نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نه دی. نو مونږ ته چې الله تعالی څه فرمایلی دی او نبی علیه السلام مونږ به اخ کوو. یو دا جواب شو. او دویم جواب دا دی زموږ عزتمندو دویم کچری دا خلک وای کنه چې تاسو د غریب مدد وکړي نو کچری هر یو سیټ کې تاسو غریبانان راولې کنه که قرباني په زم د غریب مدد شي یا نور داسې چې کله حج ورسیږي دغه ټایم هم وي چې دا حج دا پیسې چې په لکونو پیسې لګوي دا چې تغریب لور کوي دغه ټایم هم د اعتراضونه کوي. زموږ عزتمندو که هر ځای کې د غریب مدد شي اسلام چې دی کنه اسلام یو مکمل ضابط حیات ته د زندګۍ تیرولو مکمل طریقې کار الله تعالی موږ ته په اسلام کې خودل دی. د هر یو شیز او د هر یو کار د پاره الله تعالی خپل حکمونه او خپل نظام جاری کړی دی. د غریب مدد لپاره الله تعالی خپل زینه خودلې دي. دا نه چې الله تعالی د غریب مدد نه منع فرمایلی دا هرگز الله تعالی د غریب د مدد نه منع نه ده فرمایلی او مسلمانان نه دي منع شوي بلا شي طریقې الله تعالی موږ ته خودلې دي د غریب مدد لپاره. لکه زه تاسو ته بوس خیر یو سو اوشمیرم زکات ته د اسلام حکم دی که زکات څوک نه ورکوي ګناه کبیره ده. زکات په مسلمان باندې فرض دی چې څوک صاحب حیثیت چا سره چې پیسې وغیرہ وي دا په فرض دی. زکات د غریب مدد شو داسې
که سو قسم مات کی نو قسم درې کفاری دي لکه دی وي زما د قسم وي فلان کې کار بسنه کومه او هغه د بیا وکړو نو درې کفاری دي په یو غریب ته وو لسو غریبانو ته کپړې اغشتل دي دام د غریب مدد شو سوچ وته کوي بیا وی کدا وس نه لري وی لسو مسکینانو ته لسو غریبانو ته دوه ټیمه خوراک ورکول دي دام د غریب مدد شو بیا روجي نیول دي دین اخره کې بیا کڅوک دا وس نه لري دام د غریب مدد شو زمي عزت مند سوچ وته کوي دغه رنګ چې وړو کې اختر کله رو رسیږي نو مسلمان صدقه فطر ورکي سرسایه چې وته ویو دام غریب ته خلق ورکي دام د غریب مدد شنو بلا شي طریقې موجود دي زمي عزت مند په اسلام کې د غریب مدد د پاره غریب الله تعالی هیڅ کله نه دی پری غودلې خو خپل طریقې کاری دي کچري مونږه داسې ویو چې قربانه پزیم د غریب مدد شي حج پزیم د غریب مدد شي یا نور چې کم کارونه دي اغه پزیم د غریب مدد شي نو بیا خو د اسلام دا ټول طریقې چې د عبادت دا ټول طریقې صرف یو طرف ته متوجه کې غریب مدد ته متوجه کې دا خو دا تنگ نظر شو اسلام خو تاسو را لن کو محدود مو کو اسلام هم محدود نه دی هر څه د پر خپل طریقې کار موجود دي زموږ عزت مندو غریب مدد د پر مې ته ویل چې خپل طریقې دي نو قربانه ورس چې کله رو رسیږي قربانه پورس باندې موږ ته د الله تعالی دا حکم دی چې تاسو قرباني وکړئ تاسو وینې توی کوي د سارو وینې توی یول مقصد دی د الله تعالی زموږ عزت مندو چې کله بنده وینې توی کی په دې الله تعالی راضي کیږي قربانه پورس باندې که څوک قرباني نه کوي او دغه پیسې غریب تور کوي په دې الله تعالی هرگز نه راضي کیږي الله تعالی په دې راضي کیږي چې الله تعالی د رضا د پاره بنده د سروي وینې توی کی زموږ عزت مندو دا بلا شي کسان دي چې د اعتراضونه کوي فضول او بې ځایه اعتراضونه کوي دا هغه کسان دي چې د اسلام دشمنان دي ها او دا هغه کسان دي چې د غریب مدد په ټول عمر کې چاته نه وکړي د غریب مدد د دې مقصود نه وي صرف په اسلام باندې اعتراض د دې مقصود ښه غریب مدد دینه کچره تاسو ته پوسو کوي و تاسو سونه مدد کړی دی درو خو ورته وي او حقیقت کې که تاسو معلوماتو کوي 1 روپیا به چاته په غریب باندې نه وي صدقه کړي 1 روپیا به غریب ته نه وي ورکړي خو صرف په اسلام باندې اعتراض مقصود دی زموږ عزت مندو کله چام په ځل کې دا شک او شبهات راځي چې دا مونږ ولې دا دونه ساروي ذبح کوو د غریب مدد ولې نه کوو نو بس اسانه جواب دا دی چې قربانه پورس باندې مونږ ته د الله تعالی د قربانه حکم دی د غریب د مدد حکم نه دی او که څوک بیا مدد کوي قرباني دی مو کې مدد دی او کې زموږ عزت مندو هیڅ مناعت نشته دی زموږ عزت مندو نو زموږ عزت مندو کوشش کوي دا ویډیو چې دا د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پهلو کوي چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او په ذهن کې چې دا شکوک او شبهات راځي چې د ذهن نه ختم شي خزم عزت مندو الله رب العزت مخشاله باسه او بیا هم ته ما چې سو کوي چې زه د غریب مدد وکم د قربانه پسې د خپل رور وغیرہ دا مدد نشي کولای دا ناجایز ده الله رب العزت مخشاله باسه دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله په امان